د برېښنا ثبات او پیاوړتیا پر لور کوټلي ګامونه په ګلبهار سب سټیشن کې د نوي فیډر رامنځته کېدل به د پنجشیر ولایت برېښنا ډاډمنه او باثباته کړي. د هیواد په شمال کې د پنجشیر ولایت برېښنا چې اوس مهال د پروان جبل السراج سب سټیشن څخه تامینېږي د اوږده مسیر او اضافه بارۍ ستونزو له کبله له ستونزو سره مل ده. په تازه د افغانستان برېښنا شرکت په تخنیکي همغږۍ او سپارښتنه د کاپیسا ګلبهار سب سټیشن څخه د نوي فیډر ایجاد او 15 کیلومتره په دوام د شبکې غځونې پر مرسته د پنجشیر او گاوند پروان ولایتونو د اضافه بارۍ او ولتاژ بی‌ثباتی ستونزو حل لپاره کار روان دی. فیدری که از سب استیشن پشتی سرخ داشتیم، ما 72 پا ترانسفورمر دو ساحه داشتیم، ولتاژ درست به مشتری نمی رسید. ما از فیدری که پنجشیر مستقل شد میتونیم که ولتاژ درست 20 کیلوولت در مشتری رسیدگی شوه و بهتر بتونن از نور برق استفاده بکنن. په لوړ ولتاژ د پنجشیر ولایت څلوېښتو برجونو ته د برېښنا رسونې هڅو په دوام له ګلبهار سب سټیشن څخه د 15 کیلومتره په دوام د برېښنا لیږد یو نوي ستنې نصبیږي چې چارې یې نږدې 95 سلنه بشپړې شوي دي. 80 اسلحه پایه را ما نصب کردیم، 60 فاصله را لین هوایی از هم تمدید شده، صرف 10 پایه از دی یک مسیر مانده بوده که اوج صعب العبور بوده. ما یک اراده اسکواتور به ساحه خواستیم که مسیر انتقال پایه ها را برای ما مساعد بسازه که کار از او هم جریان داره. د همدې فیډر ایجاد او شبکې غځونې سره مل به نږدې راتلونکي کې د پنجشیر ولایت پارندې اوبیزې تولیدي برېښنا فابریکې په ګټه اخیستنې سره فرصت پیدا شي چې 4 نورو ولسوالیو ته د برېښنا شبکه وغځول شي. هدایت رئیس برېښنای عمومی د افغانستان برېښنا شرکت هرچه عاجل باید فیدر پنجشیر مستقل شود تا ما بتانیم فابریکه پارنده را به بهره برداری سپرده کنیم. ما میتونیم 4 ولسوالی باقی مانده ولایت پنجشیر که فاقد برق است، ما میتونیم اونجا از نور برق مردم مستفید شود. پنجشیر ولسونه دا ډول هڅې د برېښنا تنظیم او پیاوړتیا په برخه کې مهمې ګڼي. احمد تمیم چې د حرارتي انرژي پر مرسته خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي، هیله مند دی چې یو ورځ یې چارې په کم لګښت او پاکې انرژي پر مرسته پر مخ وړل شي. اگه برق ما منظم شود، ما از جنریتر از سولر هیچ استفاده نمیکنیم، ما از برق استفاده میکنیم که برق ما منظم شود. هم به ما خوب است، هم به پنجشیر خوب است، هم به افغانستان خوب است. پنجشیر ولایت لپاره په ګلبهار سب سټیشن کې د نوي فیډر ایجاد د برېښنا انرژي په سکتور کې د بنسټیزو اصلاحاتو برخه ده چې د شبکې ولتاژ تنظیم، تخنیکي ثبات او اقتصادي پایدارتیا ته لاره هواروي او په ټوله کې د برېښنا په برخه کې د باکیفیته خدمتونو برابرولو ته زمینه برابروي.